مرګ نه پس خو سړی تر قیامته پورې مړ وي. دا خو ملایانو یوه لوبه جوړه کړې ده چې قبر ته لاړ شي بیا به دا کېږي او بیا به داسې وي او بیا به لړمونه وي ماران به وي دا وهل به وي دا غربول به وي دا به وي دا به وي دته بیا جنت ته سوړه کولا وي جهنم ته به سوړه کولا وي او بیا وي چې قیامت ورځ شي نو حساب کتاب به کېږي نه لکه چې 2 کروړه کاله یې وغربوي او په اور یې وسوځوي جهنم کې یې واچوي لړمانو باندې یې وچیچي د حساب کتاب بیا وروسته د څه شي ورسره کوي هغه خو هر څه نه تېر دی. پړومبی شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بې دینه سړي ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه یې د خولې نه باد او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښیي ورته وایي ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا دی والله که زه خدای دا پېژنې دا څوک دی والله که دی خو اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ ته ووایه چې زه رسول الله نه پېژنم ستا بساج دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگاه په زړه کې لیکلې د هغه خوله څنګه وه د هغه غاښونه څنګه وو اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناست یې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو ویلی شئ څوک د هغه پوزه څنګه وه سترګې یې څنګه وې د سر ویښتې څو قسمه وو ویلی شئ لاسونه یې څنګه وو په لاره تللې څنګه وو لباس یې څنګه وو پټکې یې څنګه وو څادر یې څنګه وو د چهرې بناوټ یې څنګه وو دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې اوس ته چې د کوم سړی نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي ته به ووایې چې دا پلانی دی وایي ټول سم وایي ما ستړی کوئ ما کوم سړی چې ته نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به ووایې چې دا پلانی دی او چې پېژنې او فوټو یې درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلان د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پېژندلي نو وبه وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان نو ملایکې به ورته وایي صدقته ته رښتیا وې مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې او چې ته وایې چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پېژنم ملایکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې نو په دې قبر کې بیا پې عذاب مقرر شي یا پې لړمان مقرر شي تر قیامته پورې یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دی پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي او کله لاندې دا ورو سوال کړی دی چې دا قبر کې چې کوم عذاب وي دا به د قیامت پورې لازم چې په چا باندې جواب د دې مسئلې هغه دا دی اول دا خبره یاده کړه چې کوم ژوند چې موږ تېرو انسان چې کوم ژوند تېروي د 3 قسمه ژوند الحیات الدنیا ژوند دنیوي او د دنیا دا ژوند یو دا دی چې دا ختمیږي په مرګ دویم ته ویل کېږي حیات البرزخ ژوند د برزخ دا د مرګ نه بعد شروع کېږي د قیامت ته راتلو دریم ژوند چې موږ تېرو هغې ته ویل کېږي حیات الاخر د آخرت ژوند او دا به د هغه وخت نه شروع کېږي چې کله خلک قبرونه نه راپاسي اما الی جنه و اما الی نار یا جنت او یا جهنم والعیاذ نو 3 قسمه ژوند د دنیا برزخ راځو د برزخ دی له چې ضرور د سوالونو د قبر نو الحیات البرزخی ژوند برزخی د شروع کېږي د مرګ سره او د دویم پر راپاسېدو پورې اوس دا د برزخ د ژوند به هر انسان تېروي که دی په قبر کې ښخ شوی دی او که نه دی ښخ شوی دا د قبر سره هم تعلق نه یو سړی دی ځناور وخوړو یو سړی دی وسوځېدو ایرې زره شو یو سړی اوبو کې غرق شو ډوب شو مړ شو څوک خبر نه چې دی مړ شو کاغه په هر حال کې دی مړلی او که دی قبر کې دی او که نه دی د ژوند څه شروع ژوند د برزخ بیا دې ژوند کې دا زه خلاصه ذکر کوم د برزخ په دې ژوند کې بیا یا جنت ته نعمتونه دي او یا عذاب او قبر هم د قشان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې قبر یا د جنت په باغچو کې باغچه ده یا د جهنم په کندو کې یو کړ په دې دلیل څه دی دلیل پیدا دی او دا بنیادی دلیل دی امام ابن کثیر رحمه الله وی دا بنیادی دلیل دی په دې باندې چې عذاب شتی په قبر کې او په برزخ بس خلک زموږ باره کې وایي دا د قبر د عذاب نه منکر دي دوی دا مسلې اړیتې خړیتې کړي لکه د چا مسله واوري هغه په یو ور وتپي د بل هغه واوري هغه په بل ور قبر د عذاب نه چې منکر شوي ته خو د قرآن او د حدیث نه لکه ګوره الله وایي د فرعونیانو باره النار يعرضون عليها غدوا وعشيا چې دا فرعونیان سحر ماښام دوی جهنم دوی په اور باندې پیش کړی کېږي یعنې اور ته مخامخ سوځولی کېږي سحر ماښام ویوم تقوم الساعه کله چې قیامت راغی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب نو بیا به الله وایي چې دا فرعونیان اوس د دغې نه سخت عذاب ته وردننه خیال دی څه پوه شوي ته څه دلیل دی چې عذاب د دې نه ښه لږ جوور سوچ بارک الله یعنې که څوک دا وایي چې سحر ماښام دوی جهنم ته اور ته
مخامخ کی نو ته به دا څنګه ثابتې ورته چې دا اور د عذاب دوی ته برزخ کې ملاوي نو هغه به ورته دې ثابتې چې د آیت کې مخکې الله وایي چې کله قیامت راشي نو بیا به بل عذاب ته ورده معنی چې دا جدا دی هغه جدا دی د برزخ عذاب هغه به د آخرت عذاب دې آیت نه دا مسله ثابت او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا خبره چې سحر ما خام دغه فرعونیانو عذاب دی چې هغه سحر او ما خام هغه ورته مخامخ کیږي او په دې ور باندې سوځول نو دې دا مسله ثابت شو چې قبر کې او برزخ کې برزخ ژوند چې کم دی کې عذاب هم شته دي کې نعمتونه او حدیث کې درځي امام بخاری راوړی امام مسلم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کله تاسو کې څوک مړ نو سحر ما خام د زه خو کې کله جنتی د جنت غزه او ته خو کې چې ستا په جنت کې د زیره ته بول الزی چې کله تر پاس او جهنمی ته غزه خو کېږي د جهنم هغه چې کله را پاس دي ته او عائشه رضی الله عنها روایت ده په صحیح بخاری سے مسلم کې ده چې یو يهودي خزرانه او د قبر د عذاب تذکره نو عائشه رضی الله عنها بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله قبر کې عذاب يهودي خزرانه کوي چې قبر کې عذاب نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نعم قبر کې عذاب شتي